که هغه د ادارې مشر دی، که هغه د یو تحریک مشر دی، که هغه د یو پارټۍ مشر دی، که هغه د یو ملک او د قام مشر دی، خو که هغه د خلکو احساسات او جذباتو سره کمیونیکیشن کوي نو د هغه پیروکار به داسې جوړیږي چې هغه نه به کله هم خرڅ نشي. خو که چېرې فرض کا زه په پیسو راټینګومه، زه په عهدو راټینګومه، زه په مراعاتو راټینګومه، نو که مراعات تاسو ورکئ نو تاسو سره به یو که بل ورکئ نو بل سره به نو ځکه بعضې لیډران بعضې ادارې هغې مقصد نه بیانې نو ځکه هغې دا ګیله کوي چې ما سره ټیم نشته دی، بلکې خبره داسې نه ده، هغه سره واضحه مقصد نشته دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. دا شو چا چې هم په ژوند کې مقصد کلیر که واضحه که او د هغې لاندې ژوند تیر که نو څوک یې نشي هېرولی، خو هغې غواړي هم نشي هېرولی. اوس دا څه وجه ده چې کله خلک مقصد بیانوي نو پردي خلک راځي او هغه سره په ټیم کې شاملیږي، او چې مقصد نه بیانوي نو خپل خلک هم تلري تختی. د دې څه وجه ده؟ د دې یو نفسیاتي وجه ده. زمونږ د دماغو دوه حصې دي، یو حصې ته مونږ وایو لیمبیک برین او بل ته وایو نیو کارټکس. نیو کارټکس چې کومه حصه دا لاجیک مني، منطق مني، دو جمع دو مني، ګټه او تاوان مني، چې دې کې تاوان دی، دې کې ګټه ده، دې کې دا دی، دې کې هغه، دا لاجیک مني. او لیمبیک برین دا هغه حصه ده چې دا احساسات او جذبات چیړي. نو کومو خلکو چې د مقصد نه شروعات کړ دي، مقصد بیانوي، نو هغه د خلکو لیمبیک برین سره خبرې کوي، د هغې جذباتو احساساتو سره خبرې کوي، نو ځکه خلک راځي او د ده ملاتړ جوړیږي او د ده په ټیم کې شاملیږي. اوس احساسات او جذباتو نه څه څیزونه جوړیږي؟ اعتماد دا د احساسات او د جذباتو نه جوړیږي. مینا محبت دا د احساساتو د جذباتو نه جوړیږي. دې دپاره ګورئ ژبه ضروري نه ده، دې دپاره چې موږ انګلیش اردو دا ضروري نه ده، په دې باندې ماشوم هم پوهیږي. تاسو به دا تجربه ډېره کړې وي، دا سیزنې کې چې ماشوم وي یا خړپوسه کې دا ماشوم تاسو وګورئ، تاسو دې ته بیبي سکیما وایي. بیبي سکیما چې کوم ځای کې ماشوم وي، تاسو نن لاړ شئ او هغه ماشوم ته تاسو داسې وکئ، دا مخ ورته لږ روان کړئ، غوسه ورته وکړئ، ماشوم په ژړا کېږي که نه په ژړا کېږي؟ ولې هغه په پښتو پوهېږي او په انګلیش پوهېږي او ولې په ژړا کېږي؟ دا موږ د هغه لیمبیک برین سره کمیونیکیشن کوو. د دغې ژبه احساسات او جذبات ما د هغه احساس او جذبه مجروحه کړله، په ژړا شي، پړینګ په ژړا شي، او تاسو ورته خاندئ، میتي پیتي 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 پیتي، خاندي که نه خاندي؟ نو په پیتي پیتي پیږي، خو نه پوهېږي نو ولې خاندي؟ هغه احساسات او جذباتو سره زه کمیونیکیشن کوم، نو هغه وړوکې ماشوم خاندي. نن خندا خو بخښنه غواړم، تاسو به نه خفه کېږئ، زه هم پښتون یم، دا پینټ پتلون مې بل څه دپاره اچولی دی، صحیح ده؟ مونږه مینه، محبت، ډاډګیرنه، شاباش دا تاسو ووایئ په خپل چاپی کې زموږ په ډکشنرۍ کې شته؟ نو چې زموږ په ډکشنرۍ کې دا نه وي نو چې څه مخې راځي زه خو به هغه زده کوم. که ماله څوک شاباسي راکوي زه به شاباسي زده کوم، که ماله څوک مینه راکوي زه به مینه زده کوم، که ماله څوک نفرت کوي زه به نفرت زده کوم. نو موږ د ماشومانو سره د لیمبیک برین سره کمیونیکیشن کوو. نو دا ځکه وایي چې کوم لیډرز، که هغه د ادارې مشر دی، که هغه د یو تحریک مشر دی، که هغه د یو پارټۍ مشر دی، که هغه د یو ملک او د قام مشر دی، خو که هغه د خلکو احساسات او جذباتو سره کمیونیکیشن کوي نو د هغه پیروکار به داسې جوړیږي چې هغه نه به کله هم خرڅ نشي. خو که چېرې فرض کا زه په پیسو راټینګومه، زه په عهدو راټینګومه، زه په مراعاتو راټینګومه، نو که مراعات تاسو ورکئ نو تاسو سره به یو که بل ورکئ نو بل سره به نو ځکه بعضې لیډران بعضې ادارې هغې مقصد نه بیانوي نو ځکه هغې دا ګیله کوي چې ما سره ټیم نشته دی، بلکې خبره داسې نه ده، هغه سره واضحه مقصد نشته دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.